سلامونه دوستانو نیکی هیلې امان الله احمد زی بیا ستاسو په چوپړ کې سره د نوی درس راځئ دوستانو چې نوی درس ته شروع وکړو د نوی درس سره چینل سبسکرایب شیر مه هیروئ دوستانو سره شیر کړئ ترڅو ټول هموطنان ټول دوستان ټول وطنداران دې برخمن شي. Je peux m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour me reposer en cas de fatigue, réponse A. Lorsque je suis en panne, réponse B. Pour téléphoner à une borne d'appel d'urgence, réponse C. Pour prendre un pique-nique, réponse D. دوستانو سوال دلته داسې ده ویل شوی چې زه کولی شم باند هغې اورژانس باندې زه کوم شی کولی شم. Je peux me reposer en cas de fatigue. زه کولی شم چې په دغه هغې د اورژانس ساحه کې یو څو دقیقې دپاره دمه وکړم کله چې زه ستړی یم. صحیح ده. دوهم جواب کې داسې ویل شوی ده lorsque je suis en panne کله چې زما موټر خراب وي. C. pour téléphoner en borne d'appel d'urgence او یا په هغه وخت کې چې زه غواړم کوم عاجل شمارې ته یا هغه عاجل شماره چې د اتوغوت ترڅنګ یې هغې ته زنګ ووهمه. او ډي pour prendre un pique-nique او یا د دپاره چې یو پیکنیک وکړم. نو د ټولو مخکې زه به تاسو ته دا ووایم دوستانو تاسو دا کوم سرک دغه ښي غاړې ته چې دا اضافهګي ځای ګورئ دا زما ماوس نه دې غاړې ته یا د دې سپینې لیکې نه ګورئ داسې مخامخ د ښي غاړې ته دغه د یو موټر اندازې قدر ته چې ځای ده دا د هغې د اغژانس په باره کې یا د هغې د اغژانس په موضوع کې موږ تاسو ته ویلي وو چې یا به دا داسې یو وتلی ځای به وي او یا به داسې یو ساحه وي. نو دغه ځای چې ده دا د هغې د اغژانس دپاره ده. هغې د اورژانس هغه ځای ته ویل کېږي چې د ایمرجنسي په حالت کې د عاجل کله چې مثال ستاسو موټر خراب وي او تاسو عاجل زر تر زره یو څه اقدام کوئ. مطلب دا یو وارې ستاسو ټایر چوي یا مثال خبرې ستاسو یو وارې مکمل فکر وکړه چې ستاسو موټر موبلاین ځای تشیږي امکان لري که نه د تیږې سره ولګي یا څه سره ولګېږي هغه سوری شي او ټول موبلاین ته نه لاندې وبهیږي او یا داسې نور. په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولی شو چې په دغه ځای کې زر تر زره خپل موټر د ښي غاړې ته دغه ځای کې ودروو. نو دغه ځای کې موږ تاسو څخه دا سوالونه شوی و چې څه به کوو. آیا که چیرې زه ستړی اوسېږم دلته خپل موټر درولی شم؟ نه. کله چې زه په پن کې یم پن مطلب دا ده چې ستا موټر په خرابېدو کې یا ستا موټر خراب وي. هو. په سی جواب کې داسې ویل شوی ده pour téléphoner en borne d'arrêt d'urgence او یا کله چې زه یو هغې د اورژانس په حالت کې زه چاته زنګ وهمه. نو بالکل په دغه دوه حالاتو کې تاسو کولی شئ چې خپل موټر د ښي غاړې ته دلته سره ودروئ. نو د ښه جوابونه بي او سي کېدی شي. بیا هم هماغه د پخوا په شانتې تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او لا زیات معلومات لاسته راوړئ. دلته وګورئ تاسو ته لا زیات معلومات دلته هم درکړل شوی ده. ګورئ وایي کله چې یوزاجر ډیفیکلټي لري مشکلات لري که نه یا پنی موټر مشکلات لري ملیز مریضتیا او یا داسې نور نو بیا هلته کولی شي چې خپل ځان ودروي یا خپل موټر هلته ودروي. صحیح شوه؟ Je peux circuler. Dans la situation 1, avec les feux de croisement, réponse A. Sans feu, réponse B. Dans la situation 2, avec les feux de croisement, réponse C. Avec les feux de position seule, réponse D. دلته سوال داسې شوی ده چې په دغه دوه حالاتو کې یا دوه تصویرو کې تاسو ګورئ دا یو سچویشن یا حالت سچویشن مطلب دا د حالت ته ویل کېږي. په لومړی حالت کې وایي تاسو څه کوی شئ یا زه څه کوی شم. آیا زه کوی شم چې avec le feu de croisement د ډیم چراغو سره لاړ شم او که صنف او یا بغیر د چراغو لاړ شم. نو کله هم دوستانو دا ښه په یاد ولرئ کله چې هوا لږ تیاره شي کله چې هوا وریځي کله چې هوا باراني او کله چې واوره وریږي په دغه حالاتو کې به تاسو فو د croisement سره ځئ. دا ښه صحیح په یاد ولرئ. ګوره
په دوهم تصویر کې بیا هم تاسو څخه سوال شوی ده ویل شوی ده چې په دویم حالت کې زه څه کوی شم. Dans la situation 2 avec le faux de croisement avec le faux de position sol. نو دلته په دویم حالت کې زه څه کوی شم؟ بیا هم ګورئ هوا تیاره ده، ورځ هم ده، سره د دې چې لږ لمر هم موجود دی. نو تاسو څه کوئ؟ په دغه حالت کې هم د څه نه استفاده کوئ؟ فو د croisement نه. فو د پوزیشن هغه فو ته ویل کیږي، دا ډي هغه فو یا هغه چراغونه ته ویل کیږي چې هغه په خپله د موټر څلور کنجوکو سره په خپله سره لګیږي. نو هغه زموږ تاسو بهترین جوابونه سی او ای کېدای شي. تاسو بیا هم کولی شئ چې هماسې د پخوا په شان ویډیو ودروئ او لا زیات معلومات د ښي غاړې ته ولولئ. Ma visibilité est inférieure à 50 mètres. Je roule au maximum à 90 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 50 km/h, réponse C. دلته سوال داسې شوی ده چې ما visibility مطلب دا ده چې زما لیدنه صحیح ده inférieur à 50 mètres. Je roule au maximum A. مطلب دا ده چې زما د سترګو لیدنه د 50 مترو نه بره ده. مطلب دا ده چې زه په دغه لاره کې روان یم او زه د 50 مترو نه لږ څه زیات ګورم. اوس به په دغه حالت کې زه څه کوم؟ په کوم اندازه یا په کوم سرعت زه خپل موټر ځغلوی شم؟ صحیح ده. تاسو په دغه حالت کې کولی شئ چې خپل موټر په 50 کیلومتر پر ساعت وځغلوئ. بیا هم د پخوا په شانتې زه به تاسو ته معلومات درکم کله چې اسمان وریځي، کله چې باراني او کله چې واوره وي. صحیح ده. نو تاسو کوشش کوئ چې 50 کیلومتر پر ساعت باندې خپل سرعت وساتئ. دلته وګورئ دوستانو بیا هم د پخوا په شان تاسو دلته معلومات درښودلی. تاسو کولی شئ چې د پخوا په شان دی ویډیو ودروئ او لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ. Je circule à 110 km/h. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. سوال دلته داسې شوی ده چې په دغه وبخئ je circule à 110 km/h. مطلب دا ده چې زه په 110 کیلومتر پر ساعت زما سرعت ده. Dans cette situation په دغه حالت کې زه به اوس څه کوم؟ Je ralentis, je maintiens mon allure. زه به خپل سرعت کوم که زه په خپل سرعت روان اوسېږم؟ زه خپل سرعت کموم او که په خپل سرعت ځم. وبخئ. نو دلته دوستانو اول تاسو د ته ښه متوجه شئ. همیشه تاسو کله هم چې په سړک روان یاستئ هر څه ته متوجه کیږئ. ګوره اول دا کوم کوین ورته وایي. البته موږ تاسو په پښتو کې د بخښنې سره زه دته کوم لغت نه لرم. زه بیا هم تاسو که چیرې لرئ خیر په کومنټ کې ووایئ، نور دوستان به پوه شي. صحیح ده. نو دغه ته کوین وایي. د مخروط شکل ده او دا همیشه په کوم ځای کې چې د خطر علامه وي، کوم ځای کې چې کار وي، په کوم ځای کې چې د ښاروالۍ کار یا د سړک جوړولو کار یا خلاصه هر څه چې دا تقریبا د ښار دننه 50 متره مخکې نه کېښودل کېږي او د ښار نه بهر 150 متره مخکې نه دا شیان کېښودل کېږي او خلک په دې پوهېږي چې په دغه ساحه کې به کار روان وي. نو اوس په دغه ساحه کې کار روان ده او زموږ سرعت 110 ده. زه به څه کوم؟ زه به په خپل سرعت ځم. که چیرې زه په خپل سرعت لاړ شم نو 110 کیلومتر امکان لري چې دلته څوک کار کوي، مثال یا به قیر اچوي یا به هر څه چې کوي او څوک چې کار کوي دا خو تاسو ته معلوم ده هغه دومره د خپل کار په توجه وي، نور د موټر او د خلکو په توجه کې به نه وي که نه. نو کېدای شي چې دا به د سړک څخه تیر شي یا د سړک ته به څه ناڅه لږ څه راوتي او تاسو موټر سره یې ووهئ. او دا ښه په یاد ولرئ چې په دغه ملکو کې، په خارجي ملکو کې انسانان د موټر وهلو سره ډېر غټ جنجال لري. دا ښه دوستانو په یاد ولرئ او مهرباني وکئ د نه ځان وساتئ. صحیح ده. نو دلته به زه څه کوم؟ ای جواب انتخابوم. زه وایم چې je ralentis. زه خپل سرعت کموم. دلته بیا تاسو ته هم ګوره لیکل شوی ده j'arrive dans la zone de travaux. la limitation دومره ده که نه، خو
باید موږ تاسو خپل سرعت کم کو. صحیح ده؟ په زون د تخاو یا کوم ځای کې چې کار کیږي هغه ځای کې به تاسو سرعت کموئ. En cas d'incendie dans un tunnel, je dois laisser le moteur allumé, réponse A. Laisser les clés sur le contact, réponse B. Verrouiller les portières, réponse C. دلته سوال داسې شوی ده en cas d'incendie dans un tunnel je dois په هغه حالت کې چې ور د تونل په منځ کې ولګیږي. نو د ور لګېدلو عامل خو زیات شیان کېدای شي. موټر امکان لري چې ټکر وکړي، موټر په خپل سر کېدای شي ور واخلي، موټر چې زیات سفر وکړي امکان لري چې ماشین ور واخلي. ډېر زیات امکانات شته. که چیرې وای دغه تونل په منځ کې ور ولګیږي او د ور لګېدنې حادثه وشوه، زه اوس څه کوم د دې جوابونو څخه؟ je laisse le moteur allumé. آیا زه به موټر لګېدلی پرېږدم؟ laisse les clés sur le contact. زه به کیلي په کیلي ځای کې به پرېږدم. دریم verrouiller le portière. زه به د هغه دروازې قلفوم، مطلب د خپل د موټر. نو که چیرې د تونل په منځ کې ور لګیږي، یا به ستاسو موټر اخلي ور، یا د خلکو موټر ور اخلي، او یا به کوم حادثه کېږي. په هر حالت کې که چیرې تاسو د تونل په منځ کې یاستئ، تاسو به څه کوئ؟ تاسو به خپل موټر ګل کوئ، دروازې به سره نه قلف کوئ، کلي به په هغه کلي ځای کې به پرېږدئ، او تاسو زر تر زره خپل ځان باند هغې د اورژانس ته ځان رسوئ، یا پوست د اپل د اورژانس ته ځان رسوئ. باند هغې د اورژانس یا پوست د اپل د اورژانس هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته تاسو کوئ شئ زنګ ووهئ. هغه کوم مسؤلین یا کوم خلک یا کوم اطفایه چې ورته ویل کېږي که نه، چې هغه دوی راځي هغه اور وژني، هغه ځای ته، مطلب دا چې ټلیفون پایې ته ځان ورسوئ. او زر تر زره کوم ځای کې که چیرې سوختي، صحیح ده، پوست د سکوغ ورته وایي، نو تاسو زر تر زره هغه سوختي ته ځان ورسوئ چې زر تر زره د هغه ځای څخه ووځئ. ولې تاسو هغه ځای ته ځان رسوئ؟ د دې دپاره چې دلته که چیرې لوګی زیات شي، هغه لوګی زهري کېږي، نو امکان لري چې انسانان د لاسه ورکړل شي. حتما تاسو خدای دې نه کړي تاسو یا هر څوک چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د هغې موضوع په باره کې باید تاسو څه کوئ؟ تاسو به کیلي په موټر کې پرېږدئ، دروازه به نه قلف کوئ، موټر به لګېدلی نه پرېږدئ، او تاسو به ځان وباسئ. همداشانتې دلته تاسو د سکیورټي لپاره هم ویلې ده. که چیرې وایي تاسو په تونل کې روان اوسیږئ، نو تاسو به څه کار کوئ؟ د دپاره چې دستانس د سکیورټي سره وساتئ. البته هغه فاصله د امنیتي چې تاسو سره ساتئ، دلته وګوره څومره یې ښودلې ده، 2 دایود بلو. صحیح ده؟ 2 دایود مطلب دا ده 2 آبي ګروپونه به. مثال که چیرې دلته تاسو په دغه ښي یا چپ لاس کې وګورئ، د تونل دیوالو کې دلته وګورئ، دې ځای کې بلو، البته هغه آسماني رنګ ګروپونه لګېدلي وي. نو همیشه تاسو به 2 ګروپونه د مخکینی موټر سره ځان ساتئ. مطلب دا ده چې د هغې سره به دومره تاسو خپل فاصله ساتئ. دغه فاصلې ته څه وایي؟ distance de sécurité. Je freine fort, réponse A. Je freine progressivement, réponse B. J'allume mes feux de détresse, réponse C. دوستانو کله هم چې تاسو داسې یو وړه ویډیو ګورئ، د دې وړه ویډیو نه مطلب دا ده چې تاسو په خپله د ډریوري په پوست ناست یاستئ. صحیح شوه؟ مطلب دا ده چې تاسو اوس دلته شټرنګ ته ناست یاستئ او موټر ځغلوئ. دلته تاسو څخه داسې سوال شوی ده je freine fort. زه ډیر قوي برک نیسم. مطلب دا ده چې زه بیخي مکمل برک نیسم. صحیح ده؟ دوهم جواب کې داسې ویل شوی ده je freine progressivement. زه آهسته آهسته ادامه دار برک نیسم. مطلب دا ده چې برک په اندازه نیسم او همداسې روان اوسېږم. j'allume mes feux détresse. زه د détresse ګروپونه لګوم. نو اوس به زه دا هر یو باندې زه به تاسو پوه کړم. اول باندې خو په دې به پوره پوه شوئ چې هغه برک فخه فوغ مطلب دا ده چې زه برک نیسم، مطلب ځای په ځای درېږم. دا فخه فوغ شوه.
دوهم دا شو چې زه freine progressivement زه به برک نیسم سلو سلو. نو همیشه که چیرې تاسو داسې په یو ازدحام او یا په داسې په ګڼه ګوڼه کې چیرته بند پاتې کیږئ نو تاسو به خپل برک ادامه دار نیسئ. صحیح شوه؟ داسې نه کوئ چې ښه په سرعت لاړ سئ د موټر شاته چې ورسېد بیا یو وارې برک ونیسئ. دلته خامخا تا نه یا حادثه کیږي که حادثه هم ونه شي تاسو موټر کې چې کوم مسافر ناست دي هغه ژوبلیږي. صحیح ده؟ نو تاسو به د دې ځای نه سلو سلو خپل برک نیسئ. دې ځای ته چې رسیږئ بالکل راحت موټر به درېږي. بی جواب صحیح ده. او سی جواب به هم تاسو ته تشریح کوم. ژالوم مفود د تخیس زه د خپل د تخیس ګروپونه لګوم. اوس فود د تخیس چی شته ویلي؟ فود د تخیس هغه ګروپونه هغه زیړ چراغونه ته ویل کیږي. خو البته اوسنۍ د نوې ماډل موټرو کې ځان ته زیړ چراغونه نه ده، هر رنګ هر ماډل پیدا کیږي، سره چراغونه هم ده او زیړ چراغونه هم ده. خو په مجموع کې هغه چراغونه یا هغه اشارې چې کله تاسو ښي لاس ته تاویږئ اشارې لګوئ او یا چپ لاس ته تاویږئ هغه اشارې لګوئ. دا خو د ښیو لکه کلیوتان گوش کلیوتان ادغوات شوه. نو فود د تخص هغه ګروپونه شوه چې په عین زمان کې مونږ تاسې هغه کوم څلور وړه چراغونه د موټر لګوو. مطلب دا ده که چیرې مونږ تاسو فود د تخص لګوو نو د دې موټر دا اشاره هم به لګیږي دا اشاره هم به لګیږي د دې موټر مخې بانټ ته دواړه کنجو ته به هغه مطلب دا ده چې د موټر څلور وړه اشارې په عین زمان کې چې لګیږي او ګلیږي لګیږي او ګلیږي هغې ته فود د تخص وایي. نو فود د تخص په دغسې حالاتو کې نه لګیږي. صحیح ده؟ نو زمونږ بی جواب صحیح ده. Je peux tourner immédiatement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête avant de franchir la voie de tramway. Oui, réponse C. Non, réponse D. سوال دلته داسې ده چې زه په دغه ځای کې کولی شم چې immediately مطلب دا ده چې عاجل زر تر زره زه کولی شم چې ښي غاړې ته تاو شم. نو ښي غاړې ته موږ تاسو که صحیح متوجه شو ګوره دا خالي تخموی ده. صحیح ده؟ دا تخموی ده دا عمومي سړک نه ده. نو دلته څه ضرورت شته چې آیا موږ تاسو ښي غاړې ته تاو شو؟ نه. صحیح شوه؟ ورپسې کوم جواب چې تاسو کوم سوال ګورئ Je m'arrête avant de franchir la voie de tramway. دنه مخکې چې زه د دې تخموی د پټلیو نه واوړم وایي زه به برک نیسم لکه سټاپ به کوم. صحیح ده؟ نو دلته تاسو ته کوم اشاره شته آیا وګورئ کوم سره اشاره شته او یا تاسو ته کوم شی داسې ښایي؟ نه، صرف تابلو د اندیکاسیون ده. اندیکاسیون که چیرې تاسو په دې نه پوهیږئ مهرباني وکړئ تاسو د اندیکاسیون ویډیو وګورئ. صحیح ده؟ نو دلته تاسو ته صرف دومره ښودل شوی دی چې دلته به تخم تیریږي او نور څه یې ښودلی نه ده. نو دلته آیا به زه هغې کومه؟ نه، ضرورت ورته نشته. L'éblouissement peut survenir le jour, réponse A, la nuit, réponse B. Nécessite un temps d'adaptation d'1 seconde. Oui, réponse C. Non, réponse D. سوال دلته داسې شوی ده چې ابلیویسما. ښه د دې ابلیویسما نه مطلب څه شی ده؟ دا هغه حالت ته ویل کیږي چې ناګهان ناڅاپه ستاسو په سترګه باندې یو رڼا را پریوځي. د مثال په توګه که چیرې تاسو کوم خواته روان یاستئ او مر یو وارې وخیږي ستاسو سترګو باندې ولویږي. یا همداسې که چیرې تاسو د یو تیاره ځای نه راوځئ او رڼا ته مخامخ کیږئ ستاسو سترګې وسوځي. دغه د سترګې سوځېدو حالت ته د رڼا د لاسه یا زه به تاسو داسې پوه کړم که چیرې ستاسو سترګې د رڼا د لاسه وسوځي او ستاسو سترګې لږ تیارې شي نو دغه حالت ته څه وایي؟ ابلیویسما وایي. وایي دغه ابلیویسما چې ده په سوونیخ کیدای شي چې راسي انسان ته څه وخت؟ le jour le nuit په ورځ کې راتلی شي که په شپه کې په دواړو کې راتلی شي. اوس به تاسو وایئ چې څنګه په ورځ کې راځي او څنګه په شپه کې راځي. په ورځ کې خو دا واضح خبره ده چې څه شی ده؟ لمر ده. د لمر د لاسه به ستاسو سترګې سوځي. صحیح ده؟ په دې خو پوهیږئ ټول.
په شپه کې به څنګه ستاسو سترګې سوځي؟ په شپه کې داسې ستاسو سترګې سوځي امکان لري چې تاسو مخې ته اوسنی که چیرې تاسو مثال واړه موټرې ډرایو کوئ، مثال کورولا به وي یا هر څه چې دا واړه موټرې ښیم درته، او تاسو د مقابل د لوري نه غټ موټر راځي، یا به دا پوالوغي کېدای شي کمیوني، کېدای شي کمیونټي، کېدای شي مثال هایلنډري، کېدای شي داسې نور ډاکسن غونته شیان که نه، او هغه دوی فول چراغونو سره راسي، نو دغه رڼا ستاسو سترګې ته څه کوي؟ ستاسو سترګې وړي. په دغه حالت کې آیا دا وایي اوس د شپې د خوا ستاسو سترګې سوځي یا که د ورځې؟ دواړو کې. صحیح ده. اوس به ځینې دوستان تپوس وکړي چې په دغه حالت کې زه به څه وکړم؟ زه ډرایو کوم، ما ته مخامخ داسې یو رڼا راغی او زه څه وکړم؟ زما سترګې وسوځېدې. تاسو بهترین طریقه دا ده چې ځان وساتئ. کومه سي به ځان ساتئ؟ هغه تخنیک به زه تاسو ته زده کړم. تاسو هغه حالت کې ورخطا کېږئ مه، خپل کنټرول د لاسه مه ورکوئ. تاسو فقط او فقط کوم ځای ته توجه وکئ؟ خپل د ښي غاړې ټایر دغه سپین لیکې ته ځان برابر کړئ. خیر ده که تاسو مخکې لیدی نه شوه، صحیح ده، تاسو دغه سپینې لیکې ته خپل ټایر برابر وساتئ، تاسو نه به حادثه نه کیږي. که چیرې هم تاسو مثال په دغه چپ لیکه کې روان یاستئ، نو تاسو خپل دا یو ټایر دغه لیکې ته برابر وساتئ، نو دا مطمئن اوسئ چې تاسو نه هیڅ حادثه نه کیږي. او که چیرې ستاسو سترګې وسوځېدې او تاسو وایئ چې والا زما خو اوس ورخطا شوم، اوس به موټر څه کیږي او څه نه کیږي، خامخا به تاسو حادثه کوئ، یا به بل موټر سره ټکر کوئ او یا به د سړک په دې دیوالو باندې ځان وهئ. صحیح شوه؟ نو ښه طریقه یې څه شو چې د خط ترڅنګ به خپل ټایر ساتئ. د هغې نه وروسته دا کوم دوهم جز چې ده nécessite un temps d'adaptation de 1 seconde. اوس داسې درته ویل شوی ده چې که چیرې زما سترګې وسوځېدې د رڼا د لاسه، دا اوس څومره وخت غواړي چې زما سترګې بیرته دوباره عادي حالت ته راسي؟ آیا دا 1 سکنډ کې صحیح کیږي؟ 1 سکنډ مطلب 1 ثانیه کې؟ نه، دا کم از کم 5 نه تر 6 ثانیو پورې وخت نیسي. صحیح ده. نو دا جواب به ورته نه واخلو. تاسو کولی شئ د پخوا په شان دی ویډیو ودرئ او لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ. دا ګورئ د 5 نه تر 6 پورې په دې ځای کې ښودلی ده. Je me déplace sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دلته داسې شوی ده، وایي چې Je me déplace sur la voie de gauche. زه غواړم چې خپل ځان د چپ لاس ته برابر کړم یا د چپ مسیر ته برابر کړم. زه به تاسو ته دا تصویر لږ څه غټ کړم. ګورئ موږ تاسو په دغه لیکه کې روان یو. اوس وایي زه دغه چپ لیکې ته ځان برابر کوم او که ونه کوم. ولې؟ څه دلیل او څه دپاره؟ لکه مخکې هغه اولینی سوال کې و که دوهم سوال کې و، لکه اپل د هغې د اورژانس دپاره کې و که نه؟ دا تاسو وګورئ هغې د اورژانس دا موټر اوس خراب ده، هماغسې سپینه لیکه ده لکه کومه چې ما تاسو ته مخکې ویلې چې که چیرې ستاسو موټر خراب شي، ستاسو ته یا کوم صحي مشکل پیدا کیږي، په دغه حالتو کې تاسو کولی شئ چې په دغه ځای کې ګورئ د دې خط نه هغې غاړې ته او د دې وسپنې ستنو نه دې غاړې ته، دا ځای کې دا د موټر د ځغاستې ځای نه ده، دا صرف د موټر د عاجل حالت کې موټر پارک کوی شئ. تاسو وبخئ پارک کوی نه شئ، سټاپ کوی شئ، یا به خپل موټر جوړوئ او یا که چیرې ستاسو د لاسه د جوړېدلو امکانات نه وي، نو تاسو په هغه حالت کې زنګ وهئ، هغه کوم شماره یا کوم نمره چې په اتوغیت کې د خلکو د خدماتو دپاره یي هغه ته به زنګ وهئ، هغه به دیپنوز ستاسو ته لیږي او ستاسو موټر به په موټر کې خیژي او د دې ځای نه به وباسي. صحیح ده. نو دا اوس دلته ولاړ ده، دغه حالت کې وایي دا اوس څه مشکلات پیښوي؟ د دې مشکلات دا ده چې که چیرې زه په همدغه لار روان اوسم او دې دروازې نه څوک راووځي، نو ستاسو سرعت کم از کم دلته وګوره څو یې ښودلی دلته دې سویچ بورډ ته وګوره 130 کیلومتره پر ساعت ده. نو 130 کیلومتره پر ساعت چې ته روان په دې لاره او دی ناڅاپه راووځي، دا په خپله یو خطر ده. نو ته به څه کوې د دې حالت کې؟ ته به خپل ځان ډپلس کوې وا د ګوش، مطلب دا ده چې چپ غاړې ته به راوړې. صحیح شوه؟
او په دویمه خبره دا وګوره چې تاسو د شیشه کې هم د چپ غاړې ته څه نسته. نو مطلب دا ده که چیرې تاسو چپ لاس نیسئ هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. د هغه پسې داسې ویل شوی ده Je met mon clignotant à gauche. اوس وایي زه د خپل چپه اشاره لګوم. نو دوستانو دا په یاد ولرئ که چیرې تاسو داسې په کوم ځای کې برابر یاستئ موټر هم خرابېږي، یو ځای کې همداسې پارک کوئ، او یا که چیرې مثال تاسو د امتحان په ورځ د استاد سره کینئ او هغه تاسو ته وایي چې زه حرکت وکړه د عمومي سړک ته ووځه، تاسو به همیشه خپل دا آینه یا دا شیشه ګورئ او اشاره به لګئ، ډېر په آهسته په طریقه سره بیا به عمومي سړک ته راوځئ. نو دلته دی به څه کوي سره د دې چې په دا سړک کې روان ده خو دی به خپل اشاره لګوي بل هغې نه د بل لاس ته ځان اړوي. نو دلته څه کوي Je met mon clignotant à gauche. زه به د خپل چپ اشاره لګوم. صحیح ده؟ کوم معلومات چې ما تاسو ته درکړ کېدای شي چې عین شي تاسو کول چې دا ویډیو ودروئ او دا لا زیات معلومات دلته ولولئ. La voie de droite sera réservée aux véhicules lents. Réponse A. Je continue sur la voie centrale. Réponse B. Je me rabats à droite. Réponse C. سوال دلته داسې ده وایي چې زه په دغسې یا په دغه لیکه کې روان یم زه څه وکړم. صحیح ده؟ همیشه تاسو چې کله داسې یو ساحه یا داسې یو محیط ته برابرېږئ کوشش وکئ چې په هغه باندې اول ځان پوه کئ. سمه ده؟ دلته تاسو ته اول په ای جواب کې داسې ویل شوی ده La voie de droite sera réservée aux véhicules lents. دغه ښي غاړه لاره چې ده دا وایي ریزرف ده د هغه موټر لپاره چې هغه سلو ځي. B. Je continue sur la voie de centrale. زه په دغه منځنی سړک کې روان اوسېږم یا په دغه منځنی مسیر کې. په سی جواب کې داسې ښودل شوی ده Je me rabats à droite. زه ښي غاړې ته ځان اړوم. اوس د ټولو څخه مخکې به تاسو ځان په دې پوه کړئ چې څه روان ده په دې سړک. تاسو دا تصویر لږ څه غټ کړئ او دا خپل شا شیشه وګورئ. ګورئ په دې شیشه کې ګورئ دا کوم سپینه لیکه چې د دې سړک د پاسه ګورئ دلته یو بل سره ډېر لرې ده که نه؟ صحیح ده؟ او که چیرې تاسو په دې خپل شا شیشه کې وګورئ ګوره سره یو بل سره نږدې ده. سمه ده؟ نو د دې نه مطلب دا ده چې دغه کوم ځای کې چې دا سپینه لیکه آخر ته ورسېدو د دې نه شاته د دې نه هغې غاړې ته دغه سرعت کم و. دلته د دغه سپینې لیکې نه شاته تاسو کولی شئ چې خپل موټر تر 80 مکسیمم تر 80 کیلومتره پر ساعته پورې تلای شوه. مطلب دا ده هغه موټر چې سلوزي په دغه ساحه کې به ځي. د دغه ځای نه وروسته دغه ساحه ختمه شوه. اوس تاسو مجبور یاستئ که چیرې اتوغوت کې یاستئ د اتوغوت قوانین په ځان ومنئ. نو دا چې څه شی امکان لري چې سرعت 80 80 100 110 130 تاسو به هغه ته ځان برابروئ. صحیح ده؟ نو دلته دا لاره ریزرف نه ده. د دې نه بعد لاره ریزرف نه ده. ریزرف مطلب دا ده چې یعنی خاص د هغه موټر لپاره اوس نه ده. ای جواب وګورو صحیح نه ده. پرېږدو یې همداسې. بي Je continue sur la voie centrale. اوس وایي زه کولی شم چې په دې منځنۍ لاره کې روان اوسم. نو که چیرې زه کولی شم چې ښي لاس ته واوړم په دغه ځای کې یو اساسه خبره دا ده دا ښه په یاد وساتئ په کوم ملکو کې چې قاعدې راست پر چپ ورته وایي. ښه که چیرې کوم دوستان په افغانستان کې درس لوستی هلته یو موضوع ده د قاعدې راست پر چپ ورته وایي. قاعدې راست پر چپ نه مطلب دا ده چې کوم کس چې ښي غاړې ته یي هغه حق اولت زیات لري. همدا شانتې کله چې تاسو په یو سړک کې روان یاستئ زیاتره کوشش وکئ چې د سړک د ښي غاړې نه استفاده وکئ. صحیح شوه؟ نو دلته که چیرې ستاسو ښي غاړه ته څه نه یي نو تاسو هم کولی شئ چې د ښي غاړې نه استفاده وکئ. صحیح ده؟ نو دلته ښي غاړې ته آیا زموږ شی شته؟ نسته که نه؟ نو تاسو کولی شئ چې آی سی جواب انتخاب وکئ. مطلب دا ده چې زه Je me rabats à droite. زه خپل ځان
ښي غاړې ته کش کوم یا ښي غاړې ته وباسم. بي جواب صحیح کېدی نشي. بیا هم د پخوا په شان دی ګوره تاسو دا ویډیو کوئ شئ چې ودروئ او لا زیات معلومات ولولئ. هماغسې ګوره تاسو ته ما کومه څه چې ویلی و چې کوم مارک هغه تاسو خپل شیشه کې ګورئ دلته تاسو ته ښودلی ده چې د نه بعد تاسو نورمال وبخئ سرعت کوی شئ او دغه کوم سرکولیشن لکه په نورمال سرکولیشن یا مثال تګ راتګ تاسو کوی شئ چې همیشه د ښي غاړې نه استفاده وکئ. صحیح ده؟ toujours circuler dans la voie le plus à droite. همیشه کوشش وکړئ چې په هغه ښي غاړه کې تاسو موټر وځغلوئ. صحیح ده؟ نو دا د تاسو د 10 سوالونو جوابونو سره برابر درسونه و دوستانو او دلته پای ته ورسېدو. نو تاسو په لوی خدای سپارم او بیا تر نوی درسه پورې خدای پامان دی.